يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وايي دی قبا دی سیمی خلق پخپل منځ کې سره په جګړه شو، حتی چې یو بل یې په ډبرو ویشتل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خبر شو، وی ویل: موږ ورولئ چې ترمنځ یې روغه وکړو. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله